وزیر د بې پیلوټه الوتکې له برید څخه روغ وتلی. له عراق څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې د پلازمینې بغداد په تر ټولو خوندي سیمه ګرین زون کې د لومړي وزیر مصطفی کاظمي پر کور ډرون برید شوی دی. د عراق دولتي تلویزیون د کورنۍ چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې په دغه برید کې لومړي وزیر ته زیان نه دی اوښتی، خو د کورنۍ ځینې غړي او ساتونکي ټپیان شوي دي. په ورته مهال د عراق لومړي وزیر هم په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې روغ رمټ دی او له خپلو پلویانو یې د زغم غوښتنه کړې ده. که څه هم تر اوسه د یاد برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې حشد الشعبي وسلوالې ډلې د پلازمینې بغداد په دغې تر ټولو خوندي سیمه کې د امریکا په سفارت او یو شمېر حکومتي اهدافو د بریدونو مسؤلیت منلی و. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.